بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسو په درانه خدمت کې یم. محترم دوستانو، که لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب په دغه سره بټن کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. زما نورې ویډیوګانې په تاسو ته بیا زر او په وخت رسیږي. راځو د نن ورځ په درس باندې پیل کوو. نننۍ ورځ درس موږ د کمپیوټر په ډیسکټاپ کې دی چې کمپیوټر ډیسکټاپ موږ وپېژنو او د هغې د برخو نومونه زده کړو. دغه مخامخ پرده چې کومه معلومیږي په کمپیوټر دغه تصویر دغه د والپیپر په نامه یادیږي او د دې والپیپر شاته چې کومه ایریا موجوده ده هغه د ډیسکټاپ په نامه باندې یادیږي. بعضې دوستان دغه والپیپر ته ډیسکټاپ وایي، مګر دغه لویه سخته ده. ډیسکټاپ د دغه کمپیوټر د دغه والپیپر شاته چې به کومه ایریا ده هغې ته ډیسکټاپ ویل کېږي او دغه تصویر ته والپیپر ویل کېږي. په سکرین باندې موږ سره دغه برخه دغه شیان چې موجود دي دا د آیکن په نامه باندې یادیږي او دغه آیکن یې بیا موږ سره په دوه ډوله باندې دي چې یو یې سیسټم آیکن دي او دوهم یې یوزر آیکن دي. سیسټم آیکن هغه آیکن ته ویل کېږي چې هغه د وینډوز د انسټالیشن سره یو ځای کمپیوټر ته راځي، چې هغه سیسټم آیکن یې په هغې کې څه دي؟ کمپیوټر، ریسایکل بین، همدا رقم ته کنټرول پینل. هغه د ډیسکټاپ سیسټم آیکن یې موږ سره په دې ځای کې معلومولی شو. پرسنلایز ته به راشئ، پرسنلایز کې چین ډیسکټاپ آیکن ته راشئ، دې کې کمپیوټر، یوزر فایل، نیټورک، ریسایکل بین، کنټرول پینل، دغه پنځه د موږ سره د سیسټم آیکنو په نامه باندې یادیږي. همدا رقم ته دغه نورې چې به موږ سره موجودې دي، مثلا زاپیه شوله، دغه د ورډ فایل کومه ډاکومنټ چې دی، همدا رقم ته یا دغه نورې آیکنې چې موږ سره یادیږي دا د یوزر آیکنو په نامه یادیږي. یوزر آیکن هغه آیکن ته ویل کېږي چې هغه د وینډوز د انسټالیشن نه وروسته خپله د یوزر په واسطه باندې کمپیوټر ته انسټالیږي. او همدا رقم ته د کمپیوټر دغه لاندنۍ برخه دا د ټاسک بار په نامه باندې یادیږي. دغه برخه د ټاسک بار په نامه باندې یادیږي. ټاسک بار وظیفه څه شی ده؟ د ټاسک بار وظیفه دا ده چې موږ ته په کمپیوټر کې موجوده کار ښیي. کوم کار چې موږ په کمپیوټر کې کوو هغه موږ ته په ټاسک بار باندې ښودل کېږي. مثلا زه راځم په دې برخه کې زه دلته د اکسل پروګرام خلاصوم، مګر موږ سره دلته اکسل پروګرام اوس نشته دی ځکه کار پکې نه کوو. که زه ورسره راشم اکسل پروګرام خلاص کړم نو دغه دی اوس د اکسل هغه آیکن موږ سره په دې برخه کې راغی، ځکه چې په دې کې موږ موجوده کار اوس روان کړی دی. دا و د ټاسک بار تعریف. ټاسک بار د کمپیوټر هغه وظیفه سرته رسوي کوم چې پکې موجوده کار موږ کوو. ټاسک بار د کمپیوټر په څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، چې لومړی برخه یې دغه سټارټ مینو برخه ده چې سټارټ مینو په نامه باندې یادیږي. دوهمه برخه به د کویک لانچ برخه ده، یعنی کوم پروګرامونه چې موږ غواړو په تیزۍ سره یې اوپن کړو نو د دې په واسطه باندې موږ کولی شو. اول یې د سټارټ مینو برخه، دویمه کویک لانچ برخه، د دې ژبې څخه نیولې تر دې ځای پورې دا د نوټیفیکیشن ایریا په نامه باندې یادیږي او دغه خړه پرده بیا د شو ډیسکټاپ یا د ایروپیک په نامه باندې یادیږي. د کویک لانچ وظیفه چې ده، که موږ یو پروګرام وغواړو چې موږ همیشه دپاره دلته راځو او بیا له آل پروګرام ته راځو او په دې کې به یو پروګرام موږ اوپن کوو، نو دغه اوږده طریقه ده. مثلا دغه پاور پوینټ موږ دلته اوپن کړو خو دا ورته موږ نسبتا په اوږده طریقه باندې راځو، ځکه چې اول به سټارټ مینو ته ځي، بیا به آل پروګرام ته ځي، بیا به دغه برخې ته به بیا راځي. نو دغه اوږده طریقه ده. که چېرته موږ اوس وغواړو چې دغه په اسانۍ سره موږ اوپن کړو نو سټارټ مینو ته به لاړ شئ دلته او دلته آل پروګرام او بیا به دلته رایټ کلیک به وکړي او دا به پین ټو د ټاسک بار. نو دغه اوس موږ هره پیدل د تګ د حاجت نشته، دا موږ کولی شو د کویک لانچ څخه په اسانۍ سره اوپن کړو. زه راځم د همدې ځای نه دغه فوټوشاپ پروګرام د پاور پوینټ پروګرام څنګه کوم اوپن کوم. دریمه برخه چې ده بیا هغه د نوټیفیکیشن ایریا په نامه ده. موږ ته ښایي چې تاسو کومه ژبه انتخاب کړې ده. ستاسو په کمپیوټر کې چې کوم برخې ته ضرورت شي په اکشن سنټر کې موږ ته ښایي. ستاسو په موبایل کې بیټري څومره ده، ستاسو موبایل سیګنل لري یا نه لري،
وای فای سره یا د نیټورک سره وصل دی یا نه دی وصل. همدا رقم ته ستاسو د کمپیوټر آواز یا ساوند اوچت دی یا ټیټ دی. همدا رقم ته ټیم راته ښایي. نو دا نوټیفیکیشن ایریا د نوټیفیکیشن معنی څه ده؟ خبر ورکول. نو موږ ته د کمپیوټر خبر دغه برخه راکوي. همدا رقم ته دا د ایروپیک په نامه یادیږي. د ایروپیک وظیفه دا ده چې موږ د کمپیوټر په هر پروګرام کې کار کوو او زموږ ډیسکټاپ ته ضرورت شي، مثلا ډیسکټاپ ته تګ غواړو، نو موږ کولی شو چې په اسانۍ سره لاړ شو ته. زه دلته راځم مثلا په دې برخه کې زه کار کوم او زما ډیسکټاپ ته ضرورت شو، نو زه به یو ځل دپاره په دغه باندې کلیک وکړم په دغه ایروپیک باندې، نو ماته ډیسکټاپ ښکاره شو او کله چې دا زه بند کړم ډیسکټاپ به څنګه شي بېرته به راشي موږ ته هغه موجوده پروګرام چې موږ اوپن کړی دی هغه به موږ ته به راشي. نو محترمه دوستانو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ ویډیو درسره لایک کړئ، شیر کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ. اوس به تاسو ته په سکرین باندې نورې ویډیو زموږ راواوړي. تاسو کولی شئ چې هر یوه ترې غواړئ انتخاب یې کړئ، تاسو به اوپن شي او فایده ترې واخلئ. تر بلې خپرونې چې زه ستاسو په درانه خدمت حاضرېږم تاسو پر پاک الله سپارم. الله په امان.